دغه نه بعد یو روز ته پوښ کړی دی چې دا مسله خو موږ ته معلومه ده چې د سحر په منځ کې د جمعې په ورځ سورة الانسان او سورة السجده ویل دا د پیغمبر سنت دي خو که یو سړی داسې وکړي چې یوې جمعې له سورة السجده په 2 رکعتونو کې ووایي او بلې جمعې له سورة الانسان په 2 رکعتونو کې ووایي سورة الدهر دا به صحیح او که نه؟ الجواب نه دی صحیح. ولې نه صحیح؟ پیغمبر نه ثابت. دا بعض وایي چې ما چې دا یو صورت وي نو د پیغمبر په طریقه باندې عمل خو راغی که نه؟ پیغمبر په طریقه کې تاقشن کول غواړي نو بیا دواړه صورتونه ووایه چې دواړه دې ونه وي بیا دا مه وایي چې دا ما هغه شان طریقه وکړه کومه چې پیغمبر کړې. اگر که دا کلک سنت دي څه دي؟ کلک سنت دي خو دومره ده چې همیشوالی پې د امام دپاره نه دی پکار. وجه دا ده چې د عوامو به کیدی شي دا ګمان شي چې دا چېته واجب دي یعنې د جمعې په ورځ د سهار په منځ کې به لازم دا 2 صورتونه یې ولې وایي ځکه زموږ مولوي صاحب خو چې نه ما دا وایي نو د مولوي صاحب د دې مداومت نه او د امام صاحب د مداومت نه دا فایده واخیسته چې دا څه دي دا فرض دي. نو داسې کله نه کله نه کول د دې دپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا لازم نه دي سنت دي او نور اکثر اوقاتو کې دا ویل د سنت دي خو دغه طریقې نه ده چې ته یو صورت په یو هفته کې او بل صورت په بل هفته کې وې. والله اعلم.